کله ودکېږي نو دا ودکېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل لکه دا خو یاد کې قل یا ایها الکافرون دا یاد کې صدر نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې خایو کړه درې شوي خوري خبره شو درې کذا نو چې درې کرتا شو نو مجموعه سل شو نو پینځو منځونو پسې شو 1500 پینځو منځونو پسې شو 1500 او بیا چې ودکېږي وسل کرته وې شو شپږ سوا نو شپږ سوا چې په لاسو کې ضرب ورکې سوته جوړيږي شپږ زره نو تاسو کې بداسې سوکوي چې دروازه شپږ زره ګناهونه کړی نه دا د شپږ زره ګناهونو کفاره شو شپږ زره لاله او حضور پاک کم خولي دي اس فرمای وی هر مانځ پسې لس کرته سبحان الله لس کرته الحمدلله لس کرته الله اکبر نو سو شو دیرش او د ودکېدو په وخت کې سل کرته سو شو 130 نه دیرش یو مانځ پسې شو نو پینځو منځونو پر سو شو پینځل لس سوا نه 150 دیرش په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په پینځو منځونو پسې یو نیم سل او چې ودکېږي سل به وې نو دوه نیم سو شو کړه نو په لاسو کې ضرب ورکا دا رسول الله مبارک فرمایي نو دوه نیم زره شو نو د دوه نیم زره نه کې بتاله خدای درکې نو دا څه څوک په دروازه به دوه نیم زره ګناه کړي دوه نیم زره خو نشي کولای د دوه نیم زره ګناهونو صابون خدا شو مانځه پسې بس کوسه کله ستاس کرتا وای هم په حدیث کې شتا کدرې دې کرتا وای الله اکبر سلور دې کرتا هم په حدیث کې شتا دا وای که خیر ان شاء الله او چې ودکېږي سو کرتا وای سل کرتا درې دې کرتا سبحان الله درې دې کرتا الحمدلله او سلور دې کرتا الله